ولې دومره د ګرم نوم چې تا ګرم کړم اشنا د کل جهان نو مجبوري هر څوک د هر څه نه وکاږي مجبوري هر څوک د هر څه نه وکاږي که هر څومره چې مربوط لکه سندانه کلام چې دوکه چې څومره ده پته خو ما ته پته نه وه شوې زمانه دا خطا خو ما ته پته نه وه او ما به دا هر ځای کې دا ستا په سر پښتو کول ما به دا هر ځای کې دا ستا په سر پښتو کوله ما ویل زما یې زیم ستا خو ما ته پته نه وه شوې زمانه دا خطا خو ما ته پته نه وه او زه څه خبر وم چې به دومره بې پښتو خیږي ته زه څه خبر وم چې به دومره بې پښتو خیږي ته د جفا ډک وي بې وفا ما ته پته نه وه او دومره ساده یم ما قصاب له لاس کې زړه ورکړ خپل دومره ساده یم ما قصاب له لاس کې زړه ورکړ خپل د حد نه تېر شوم پیسې وه ما ته پته نه وه شوې زمانه دا خطا ما ته پته نه وه او درنږدې نشي چې کیني څوک په محفل نه سپکو درنږدې نشي چې کیني څوک په محفل نه سپکو متل که کړی دی هر چا خو ما ته پته نه وه او زه سرزمین خفه په نور څه نه په دې باندې یم زه سرزمین خفه په نور څه نه په دې باندې یم بې ګناه هسې شوم رسوا خو ما ته پته نه وه ژبه زما نه دا خطا ما ته پته نه وه خیر مونږ د الله صاحب چې کوم دی که نه هغې به خپل کلام راکړي نو بیا به وخت وګورو د هغې مطابق به چې کوم دی کار کوو نو خواست کوم هغې ته چې خپل کلام زما ځای ته اوس راشئ زه به ضرورت صاحب تاسو اوس مخکې کړي چې دا ګډ وډ غونډه محفل راشي لږ غونډه مخکې چې د کیمره کې دواړه خبره ته چې کلام وایې نو ما ته داسې غونډه دغه شان دي نو بیا به زه به هغه دغه به ورکوو داسې دا لاس داسې که لاس کې دغه شان ځان هلته ګوره که نه تا ته ښکاري ځان برابر کړه بسم الله الرحمن الرحیم ارشاد زیرالله صاحب دا د موضوع دا د مشرانو د دې وخت مطابق دا موږ چې کومه ټولنه ده یار حسین پښتو ادبي ټولنه یار حسین ون زه په حیثیت د دې د یو صدر په حیثیت باندې چې زه هغه الفاظ ما سره نشته چې زه ووایم خو بیا هم زه یو غزل تاسو باندې کوم خبر ته نه یم چې اشنا رانه پسه خفه دی خبر ته نه یم چې اشنا رانه پسه خفه دی یار بې پروا دی پروا نه کړي چې مې زړه خفه دی خبر ته نه یم چې اشنا رانه پسه خفه دی او یار بې پروا دی پروا نه کړي چې مې زړه خفه دی او ما ویل چې یار ته به زړه حالونه ووایم خبر ته نه یم چې اشنا مې پراته خفه دی ووایه بیا ووایه ډېر ښه دی یار ما ویل چې یار ته به زړه حالونه ووایم خبر ته نه یم چې اشنا مې پراته خفه دی او پرون مې وویل چې سبا له به رضا کړمه یار پرون مې وویل سبا نه مې رضا کړمه یار پرون مې وویل سبا نه به رضا کړمه یار زه نن د پرونۍ ورځې نه خفه یم دا مې په لنډو قسم کې راوځه چې نور نه مرغون نه ووته شعر نه وته زه د اشنا د سترګو غم وخوړم زه د اشنا د سترګو غم وخوړم په ټوکو ټوکو کې سم وخوړم زه د اشنا د سترګو غم وخوړم او په ټوکو ټوکو کې سم وخوړم او لرې خو ښه وي کله کله غم وي لرې خو ښه وي کله کله غم وي ناترسه یار زه د خپل چم وخوړم ډېر ښه دی کله په یو کله دا زما غم یې هغه شان دي وایه دا به کټ کېږي پرون زه د اشنا د سترګو غم وخوړم په ټوکو ټوکو کې سم وخوړم او
نه راځي معقول نه بل وایه به دې پرېږده کوم ځای یو دغه دستور د یارانو خوراک دې په شلول لکه د امو خوړم دغه دستور د یارانو خوراک دې په شلول لکه د امو خوړم واه او زهره خیر د اشنا ګرم خو نه دی نور خلکو نه کم وخوړم وایه دا چې بیا وایه ډېر ښه شعر دی زهره خیر د اشنا ګرم خو نه دی نور خلکو نه کم وخوړم دا مانه دا دواړه غزلې چې کوم دی دا زما نه هغه شوي تیتر بیتر شوي او د ذهني ته تیار وم تاسو د حکم مطابق چې کوم دی هلته نور آواز نور خبرو کې ما دا چې مثلا نه شي دا اوس سوچو خیر خو بهرحال بندې کړه بندې کړه زه اوس غزل راغلم ځان ته صحیح ده صحیح بس سنن سے وی ولا